ستړي مشي وایو، په خیر الله ورته وایو. خوشحاله یو چې پس له 20 کلونو نه چې په افغانستان کې د 48 ملکونو اشغالګرو بمبارۍ وې، چاپې وې، شهادتونه وو، کونډې وې، یتیمان وو، ورانول وو، بندي کول وو. د هغه په ځای الله جل وعلا داسې یو حالت راوست، الحمدلله والمنه، چې اشغال ختم، استقلال، ازادي، خپلواکي، اسلامي نظام، افغاني نظام، وحدت د افغانانو، الفت د افغانانو، دوستی د افغانانو، خوشحالي د افغانانو الله جل وعلا په مقابل د هغو مصیبتونو کې موږ او تاسو ته راکړه. او نن په داسې یو مراسمو کې موږ او تاسې ګډون لرو چې د ما په خیال په 500 کلونو کې به د افغانستان د آبادۍ لپاره، د افغانستان د سوکالۍ لپاره، د افغانستان د اقتصاد پرمختګ لپاره، د افغانستان د ځوانانو لپاره د کار د زمینې لپاره داسې موقع مخکې نه راغلی. نن الحمدلله یو مهمه پروژه، یو مهم قرارداد له خپل ګاونډي لوی هیواد چین سره امضا کیږي. مخکې به په دې تالار کې په دې 20 کلونو کې د افغانستان د قوالې امضا کېده چې بل ته ورکړل شي. په دې غونډو کې به د افغانستان په کورونو باندې د چاپې وهلو امضاوې کېدې چې خارجیانو ته اجازت ده چې په هر کور د افغان باندې چاپوي، که په هر ځای کې بمبار کوي، که په هر ځای کې ډرون استعمالوي، که هر څوک بندیانوي، جنایتکاران او اشغالکاران دا به مسئولیت قضایی لري. لئن شکرتم لازیدنکم. الله جل وعلا وایي که شکر مو یست زه درته زیاتوم. الله جل وعلا دې موږ او تاسې شاکرین کړي. ټول افغانانو ته مو عرض ده، که نارینه دي، که زنانه دي، که ځوانان دي، که سپین ږیري دي، ټولو ته مې عرض ده چې د الله جل وعلا شکر وباسئ چې بیا په داسې یو مصیبت اخته نه سو چې په ورځ کې به اقلا د موږ د تاسې 100 کسان شهیدان کېدل، وژل کېدل، او اکثرا تر 500 کسانو پورې 500 کلو ته به موږ د تاسې ځوانانو جنازې مړي روان وو. نن الحمدلله د افغانستان د آبادۍ د سوکالۍ لپاره موږ تاسې جمع شوي. نن چې کوم قرارداد امضا کیږي د امیرالمؤمنین صاحب حفظه الله په امر، د رئیس الوزراء صاحب حفظه الله په هدایت، د محترم ملا صاحب الحاج ملا صاحب برادر اخوان په راهنمایي او په هدایت سره د کابینې په فیصلې نن یو عظیم قرارداد د موږ د تاسې تیل به له نورو خواونه را روان وو او را روان دي. اوس به افغانستان له دې پاکې خاورې نه موږ تاسو ته تیل راوځي. مساحت د دې ځمکې چې قرارداد شوی ده له دې کمپنۍ سره، سی فیک کمپنۍ د دې چینایي کمپنۍ سره چې قرارداد شوی، مساحت یې 4.5 کیلومتر مربع، 4.5 کیلومتر مربع ذخیره د تیلو تثبیت شده موږ تاسې لرو. دا غیر د هغو ساحو نه چې هغه پاتې دي. د موږ د تاسې سرپل ولایت، جوزجان ولایت، فاریاب ولایت چې دا د ترکمنستان همسرحد ولایتونه دي. ترکمنستان ذخیره د تیلو
او د ګازو ده. د موږ دغه ولایتونه همداسې ذخیره د نفت و گازو دی. مساحت این زمین که استخراج تیل از آن می شود 4500 کیلومتر مربع است. این ساحه در 3 ولایت قرار دارد. د دې معنا دا نه ده چې 3 ولایت ټول دي، لږ لږ حصې د 3 ولایتونو سرپل، جوزجان، فاریاب. در 3 ولایت ای طول او عرض این زمین قرار دارد. کرایه د دې ځمکې فی هکتار $1 فی هکتار په کال کې د دې کرایه ده. دا اوس استخراج شروع کیږي او دوی ته سپارل کیږي. د 1 هکتار کرایه به $40 وي. له $1 نه به $40 ته پورته کیږي. د 4000 کیلومتر مربع چې په کوم ځای کې استخراج دستی شروع کیږي، له $1 نه کرایه په کال کې $40 ته پورته کیږي. ذخیره د تیلو، ذخیره نفت این ساحه فقط 5 ساحه اکتشاف شده. در 4,500 کیلومتر مربع صرف 5 ساحه در اینجا اکتشاف شده که یک از آن قشقری است. د دې ذخیره 80 میلیونه بیلر تیل دا تخمین شوی دی په دا 5 ساحو کې. دا کمپنۍ به په 3 کلو کې اکتشاف هم کوي او استخراج هم کوي. نو چې په 5 ساحو کې د 4,500 کیلومتره 80 میلیونه ټنه ذخیره تثبیت شوی. دا چې په شلګونو نور ځایونه، په لسګونو نور ځایونه د دې اکتشاف به کیږي، د دې سروې به کیږي، د دې دو بعدي سروې یعنی طول و عرض او د دې 3 بعدي سروې طول عرض و عمق او د ډرون په واسطه د سروې به هم دا کمپنۍ کوي. نو په لسګونو نور ځایونه کې به هم داسې په دې 4,500 کیلومتر مربع کې نور ذخایر هم انشاءالله راپورته کیږي. د ما یقین ده انشاءالله چې موږ او تاسې به په 3-4 کلو کې بالکل خود کفایو او د موږ تاسې خپل تیل خو بس وي، نور ته به انشاءالله صادرو. اول کال که به دوی اوس امضا وشی یا که امضا شود، از این روز تا سال آینده این روز که تاریخ 15 جد است 150 میلیون دلار یا سرمایه‌گذاری در سال اول میکند. په اول کال کې به 150 میلیون دلار 150 میلیون دلار د نن تاریخ نه تر کال دغه جد 15 پورې ان شاء الله تعالی دوی مکلف دي چې 150 میلیون دلار بل د امضا نه وروسته دوی شروع کوي او دوی به سرمایه‌گذاری کوي. په 3 کلو کې د اکتشاف وخت دی دوی دا 3 کالو کې به دوی د دې 4,500 کیلومتر مربع مکمل اکتشاف کوي. دا معلومات به کې چې کوم ځای کې تیل دی، کوم ځای کې څا ویل سي، په یو څا باندې 8 میلیونه تر 12 میلیون ډالرو لګیږي. دوی به اکتشاف کوي په 3 کلو کې. په دا 3 کلو کې به دوی 540 میلیون ډالر سرمایه‌گذاری د اکتشاف په حالت کې کوي. په اول کال کې 150 میلیون ډالر او په 3 کلو کې 540 میلیون ډالر به دوی په 3 کلو کې سرمایه‌گذاری د موږ تاسې په دغه ساحه کې کوي. اوس په الحال د حاجي ملا صاحب مبارک په لاس باندې افتتاح وسوله. له 150 تر 200 ټنو پورې موږ استخراج لرو قشقري کې. له کوم ورځې نه چې ملا صاحب مبارک سي دا کیلي خلاصه کړې ده تر ننه پورې هغه بیا بنده سوې نه ده. بیل برقه، بیل جنریټره، بیل کوم بل ماشینه په خپل فشار باندې داسې تیل راوځي چې ذخیرې دي موږ ته تلیفون وشي ذخیرې ډکې شوې زر خالي کوي. نو 150 تر 200 ټنو پورې روزانه موږ استخراج لرو. دا دوی ته حواله کیږي. دوی په دا اول وار باندې دا استخراج 1000 ټنو ته پورته کوي. په دا اول ورځ باندې شروع کوي انشاءالله دلته نور څاګانې دي فعالې 1000 ټنو ته بل
کېږي، بیا به همداسې پورته کېږي 1000 2000 5000 10,000 20,000 ټنه همداسې به تدریجاً پورته کېږي. په دې قرارداد کې یو لوی ښېګڼه یې دا ده 20% حکومت افغانستان در اینجا سهم گذاری کرده. 60% موږ خپله پکې شریک یو. 60% به د موږ د نفت و ګاز چې حکومتي شرکت لري، موږ د مالیې د وزارت د چتر لاندې 60% هغه پکې شرکت لري، او 15% به هسې حق الامتیاز افغانستان ته ورکول کېږي. یعنې که 100 ټنه دوی استخراج کوي، هغې کې 100 ټنه هسې د موږ خپل حق ده چې موږ پکې شریک یو. 15 ټنه به په هر 100 ټنو کې حق الامتیاز د افغانستان دی، 15 ټنه، او نور کوم فرموله چې له دوی سره موږ لرو په تدریج سره به 15 سهم ته د موږ سهم پورته کېږي. ډېر بهترین او ډېر په دقت سره دا سوی ده. دا قرارداد مخکې له بلې کمپنۍ سره و، تیر جمهوریت سره کړی و، هغه موږ ټول مطالعه که، په هغې کې تعدیلات راوستل، هغه کې تعدیلات راوستل، څو تعدیلات موږ پکې راوستل. هغه واضح یو تعدیل هم دا پکې یو ماده پکې اضافه کړه چې دې کمپنۍ ته اوس ورکول کېږي چې 3000 کسان به په دې کې کار کوي. 3000 کسان به دوی اشغال او وظیفه ورته کېږي، دوی به کارګران وي. په دې کې موږ ورته ویلي چې ټول 3000 کسان به افغانان وي. یک ماده اضافه کرده ایم که 3000 اشخاص که مشغول کار می شود در این پروژه و کلگی افغانا باشه، طول به افغانانی، الا که چیرته یو انجینر یو متخصص په افغانستان کې نو او موږ عاجز ولدین چې په افغانستان کې دوی ته هغه انجینر پیدا کو، دوی به له چین راولي یا له بل هیواد نه. څومره چې د موږ کارګران او د موږ ځوانان دلته کوای شي کفایت د کار، هغه به د افغانانو نه وي. 3000 کسان به افغانان، د موږ ځوانان دا نر یو خوا بل خوا روان دي. دا په یو پروژه کې انشاءالله مصروف د کار یو. دوم هغه انجینر چې دوی د باندې نه راولي، هغه ته به تنخواه په سطح د افغانستان یا د سیمې د هیوادو ورکول کېږي. دوم ماده هم دا ایښې، ځکه اکثره کمپنۍ دومره تنخواه خپل کسان ته ورکوي، د افغانستان پیسې د باندې باسي. یو ماده مو سره لیکلې ده چې حتی کوم انجینر راوستلی داسې تنخواه به ورکوي لکه د افغانستان د انجینر یا د پاکستان د انجینر یا د شاوخوا د موږ ګاونډیان چې دي، نه د امریکا په سطح باندې. دا دوه مادې. دریم یو ماده هم دا ایښې ده چې بعضې کمپنۍ یو جای نیسي بیا کار نه کوي. اینطور کمپنی‌ها و شرکت‌ها است که یک جای میگیره باز کار نمیکنه. یا مادام پکې لیکلې که 2 میاشتو دوی بلا عذر بیل دلیل مواجه 2 میاشتې کار پرېښود، اتومات دا قرارداد پسخه ده. دا قرارداد پسخه ده، بیا دوی ته اجازه دي نشي دلته کار وکړي. د دې لپاره دوی مجبور شي کمپنۍ دوی باندې موږ احتمال لرو، خو داسې بعضې کمپنۍ پیدا کېږي چې دوی کار نه کوي. څلورمه ماده دا موږ پکې اضافه کړې چې په د اول کال کې موږ دوی ته امتحاني ورکړې ده. د اول کال امتحاني لیکل سوی. قرارداد خو عام ده، مکمل ده، تر خپل وخته 50 کلو پورې ده. دا یو کال اول امتحاني ده. که په د اول کال کې ټول تعهدات پوره نه کړل نو دا قرارداد به اتومات ماتېږي. دا صرف د همدې لپاره چې د افغانستان د ملت د فقیرو، د غنیو، د ښځې او د نر او د دې ټول مظلوم ملت حقوق ساتل شي. داسې نه شي چې یو کمپنۍ راشي جای ورشي. دا موږ یو ماده پکې اضافه کړې ده که په د اول کال کې کوم تعهدات دلته لیکلي دي دا به موږ آینده کال په دغه ورځ باندې ټول بررسي کوو. که چېرته دوی په تعهداتو کې کمی کړي اتومات په د قرارداد ختمي. نو دا ټول شیان الحمدلله مراعات شوي دي. او رښتیا پنځم مهمه خبره دا ده چې پروسس په افغانستان کې کېږي. دوی نشي کولای چې موږ خام تیل یا از افغانستان به دیگر جای انتقال کند. در این مسئله مرایه کمپانی بسیار بحثا ما کردیم. یک دلیل یایی بود که ما از این جای پروسس دیگر جای میکنیم، زیرا که ما انتقال میکنیم مارکت نیست. ما برایش گفتیم از افغانستان خوب مارکت برای تیل دیگر جای نیست. 15 میلیون یا 40 میلیون نفوس ده.
زموږ ټول تیل د باندې را روان دي. د افغانستان ښه مارکیټ بل نشته، همدا افغانستان بهترین مارکیټ ده، همدغه ځای کې په افغانستان کې به دا استعمالیږي. نو پروسس به مکمل دلته په افغانستان کې کیږي. په دغو شرایطو سره دوی سره موږ قرارداد کوو او دا یو مهم قرارداد ده د استخراج د تیلو، او همداسې موږ هلمند انشاءالله چې د ګازو د استخراج قراردادونه به کیږي. او له سفیر صاحب نه موږ ته توقع دا ده چې زر تر زره د مس عینق قرارداد هم دغسې نهایي کړي. هلته د آبادات تاریخي د آثار قدیمه ولو وجه نه مشکلات دي چې هغه پیدا شوي دي، او د هغه د حل لپاره د اطلاعات کلتور وزارت مشرانو هدایت کړی ده چې د هغه یو لاره پیدا کړي چې مسؤول نقل شي، تاریخي آثار موزیم ته نقل شي یا بل ځای ته نقل شي. خو دوی نه هیله دې موږ دا ده چې هغه کارونه چې د باندې د مس عینق له پروژې نه کېږي هغه شروع کړي. 400 میګاواټه د برق هلته دوی سره په قرارداد کې د 400 میګاواټه برق به د سنگ زغال نه جوړي، او د هغه لپاره موږ لویه ذخیره د بامیانو د کلج ورته ورکړې ده او هغه محفوظه ساتلې ده، او سرک به جوړي. نور هغه دي هغه کارونه چې مس عینق د تاریخي آثارو نه لرې دي هغه کارونه باید شروع شي، او هلمند انشاءالله چې نور کارونه به شروع کیږي. یو د ملا صاحب اجازه باندې عرض کوم چې ډیر تبلیغات شروع دي د افغانستان د دې ثبات په مقابل کې، ډیر تبلیغات شروع دي د دښمن له طرف نه د افغانستان د استقلال په مقابل کې، ډیر تبلیغات شروع دي په مقابل د اسلامي نظام کې. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. قل اعوذ برب الناس ملک الناس اله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. دا شیطانان سے غواړي وسوسه پیدا کی، یو مسلمان ملک ته وسوسه پیدا کی، هغه غیرتی ولس ته وسوسه پیدا کی، هغه من الجنة والناس. انسانانم شیطانان ستا، موږ تاسو دښمنان انسانان شیطانان ستا چې موږ تاسو ته وسوسه راشي، خصوصا تبلیغات چې کیږي، او پیریان شیطانان هم ستا. په دا اوس وخت کې یو لویه مسله یې راپورته کړې ده، د ملا صاحب اجازه باندې غواړم لږ اشاره ورته کوم چې د علم مسله ده. زه خو دا وایم که څوک په اسلامي امارت باندې شک کوي چې دا به کمزوري وي، د اقتصاد په هکله دې وکړي، ځکه چې دا مجاهدین د 20 کاله جهاد کړی، اکثر علما دي، نو وایي به په اقتصاد نه پوهېږي. خو اوس هم موږ چیلنج ورکوو هغه چاته چې دلته 20 کاله کار کړی، تاسې راسئ الحمدلله د افغانستان اقتصادي پرمختګونه اوس وګورئ او په دا 20 کلو کې وګورئ. نو څه په اقتصاد کې ناکام نه دي، په علم کې به هیڅ کله اسلامي امارت ناکام نشي. چې په سیاست کې ناکام نه دي، په علم کې به هیڅ کله اسلامي امارت ناکام نشي. چې په اجتماعي امورو کې ناکام نه دي، په علم کې به هیڅ کله ناکام نشي. امیر المؤمنین حفظه الله د ما یقین ده، هغه موږ نه علم ډېر زیات نه، که تاسو ته عین لام میم علم دلته درته کینی او تفصیل درته شروع کی، 15 غنټې به تاسو ته په علم کې صفت بیان وکړي. دا زه چې کم علم لرم 2 غنټې 3 غنټې زه په علم کې درته بیان کوم چې علم څه شی ده. زه تاسو ته یقین درکوم چې افغانستان به ګواره د علم ګرځي، افغانستان به مرکز د علم ګرځي. نن په افغانستان کې الحمدلله چې په کوم مسؤلیت محفوظیت او په کومه طریقه سره علم روان ده، دا هغه حالت ده چې موږ تاسو نوې ازادي اخیستې. 1 کال 1.5 کال کېږي چې د 48 ملکونو نه موږ ازادي اخیستې. دا ازادي چې څوک واخلي په 20 کلو کې د جیت نشي رسېدای. نن د موږ د تاسو الحمدلله پوهنتونونه، د موږ تاسو لیسې، د موږ تاسو ابتدایي، د موږ تاسو مدارس په دا اوس وخت کې د سربندۍ د دیني علماو روانې دي. په زرګونو ځوانان د موږ تاسو فارغېږي چې هغه له قرآن، له تفسیر نه، له فقه نه، له حدیث نه داسې یو څوک تاسو ته پیش کوي چې هغه په هر څه پوهېږي، په دین باندې پوهېږي، هغه د تاسو په عزت باندې پوهېږي، هغه د تاسو په اکرام باندې پوهېږي، هغه د تاسو په حقوق باندې پوهېږي. هغه ځوانان فارغېږي چې یا به پاکستان ته تل
د پاکستان په مدرسو کې به درسونه ویلې او یا به هندوستان ته تلل یا به په نورو هېوادو کې هغه کېدل. نن الحمدلله د موږ تاسې په خپل مدرسو کې په یو مدرسه کې 200 کسان دستربندي وکړه. داسې په لسګونو مدارس دي. دا خو تنها د مدارس ما درته ویلې. همدا رقم دا نن چې کوم افتتاح موږ تاسې دا هغه کوو پروژه افتتاح کوو دا لکه دیني علومو ته موږ احتیاج لرو، داسې عصري علومو ته، داسې تخنیکي علومو ته، داسې فني علومو ته، داسې اشد احتیاج لرو چې زه وایم چې نن د موږ د تاسې د افغانستان د احتیاج له وجې نه د افغانستان د اسلامي نظام د ساتنو د وجې نه داسې فرض ده لکه دا دیني علم چې په موږ تاسې فرض ده. د امام ابو حنیفه رحمت الله علیه یو خاص رایه ده، یو خاص اجتهاد ده، یو خاص حکم ده. هغه دا ده چې یو مسله کې به مبتلا به چې یو څوک گرفتاری په یو مسله په هغه مسله کې به له هغه نه پوښتنه کیږي. په یو کوی کې موږک ولویږي یا کوی چینه لري، له دې نه به څو بوقي ایستل کیږي، څو ډولچې به ایستل کیږي. دا به هغه چاته وایي چې په دې اوبو پوهېږي او مبتلا شوی ده هغه ته وایي چې دا څو ډولچې وباسم، دا اوبه به د تا په خیال باندې هغه اوبه چې پخوا وي هغه به ختمې شوي. له ما نه پوښتنه وکړئ زه په وزارت معدن پترولیم کې کار کوم چې څومره اشد ضرورت موږ انجینرانو ته لرو، څومره اشد ضرورت موږ پوهانو ته لرو. او دا دې لپاره نه چې یو انجینر د موږ دې لپاره په کار ده چې تنخوا ورته ورکړو. دا انجینر د دې لپاره د موږ په کار ده چې د موږ افغانستان شتمنۍ راته وساتي، د موږ د افغانستان د شتمنۍ لپاره تدبیر تنظیم وکړي. زه هغه ځوان چې وینم چې هغه الحمدلله لیسانس یې کړی، ماستري یې کړي، ډاکټرا خو ډېر کم پیدا کیږي ځکه چې دښمن متوجه دی له موږ نه ځوانان بیایي. د موږ ځوانان هم باید غیرت وکړي، د موږ ځوانان هم باید ګوري دغه به داسې کړي چې بیرته بیا را رواني د همغه ملکونه به دلته کار ته راځي. دا زه تاسو ته وایم دا د الله په توکل درته وایم انشاءالله 2-3 کاله بعد دلته به د نورو ملکونو خلک راځي دلته مزدوري کوي، هغه ځوانان به بیا بیرته را رواني. کوم ځوان چې زه وینم چې دا لیسانس کړی ده په جیولوجي کې، د لیسانس کړی ده په اکتشاف کې، د لیسانس کړی ده په استخراج د معدن کې، د ماستري کړی ده په تفحص د نفت و ګاز کې او لیسانس ماستري یې کړی ته یقین وکړه داسې راته ښکارېږي لکه د ما سکنی ورور. او همغو ځوانانو ته الحمدلله موږ دلته موقع ورکړي په وزارت کې. دا ټول وزارتونه دغسې موږ احتیاج لرو مسلکي کسانو ته. دا خبره چې څوک کوي دا اوس ډېره کته پورته کېږي چې علم دین فرض عین ده او که فرض کفایي ده، که مستحب ده، که جایز ده. و د خدای بندگانو علم دینی هم فرض عین شته پکې، هم فرض کفایي شته پکې، هم واجب شته پکې، هم جائز شته پکې. همدارنګه په عصري علومو کې واعدوا لهم ما استطعتم من قوة د الله امر ده. هم فرض عین شته په عصري علومو کې، هم فرض کفایي شته پکې، هم مستحب شته پکې، هم جائز شته پکې، هم مباح شته پکې. نه دینی علم خالص فرض عین ده، نه عصري علم خالص فرض عین ده، نه دینی علم خالص جایز ده، نه دا درجې لري. نو تاسو ته اطمینان درکوم افغانستان به انشاءالله د اقتصاد مرکز ګرځي. موږ الحمدلله دا معادن ته زه راغلی یم د یو کال شاوخوا به کېږي. دومره بابرکته د افغانستان دا چې بابرکته ځمکه ده چې موږ ورته اریانو چې څه رقم ورسره را کنټرول کړو. تر اوسه پورې موږ فقط دا کړی ده چې قاچاق مخه ونیسو، موږ دا کړی ده چې د خیانت مخه ونیسو، موږ دا کړی ده چې یو قرارداد په صحیح طریقې ورکړو. موږ تاسې اوسپنه لرو، موږ تاسې ویس لرو، موږ تاسې سرپ لرو، موږ تاسې لیتیم لرو، موږ تاسې انتموني لرو، موږ تاسې مرمر لرو، موږ تاسې مالګه لرو، موږ تاسې سکاره لرو، موږ تاسې زر لرو، موږ تاسې سپین زر لرو، موږ تاسې طلا لرو، موږ تاسې نفت لرو، موږ تاسې ګاز لرو، موږ تاسې کرومایټ لرو، نفرایټ لرو، فلورایټ لرو. داسې شیان لرو چې دنیا یې نه لري. نور ملکونه د یو معدن لري اسمان ته پکې وختل. او تاسې دا زیری درکوم چې آینده به انشاءالله د دنیا سعودي افغانستاني. اقول قولي هذا استغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين. ملا صاحب نه ډېر بخښنه غواړم. السلام علیکم.